بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې په ډېر څه ومنئ. ستاسو کوربه اختشام خان یم او میلمه راسره عباس مستان دی. عباس مستان به ورته نن د بغزاده دانش صاحب یو غزل ډالۍ کوي. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. عباس صاحب لومړی خو خپلو مینهوالو سره چې دی نو خبرې وکړه، سلام ورته وکړه او بیا د هغې نه پس به ورته غزل ډالۍ. په جمع کتونکو ته ګرانو کتونکو السلام علیکم. پس د سلامه یو جهان مننه. تاسو زموږ وروڼه بایګان دوستان چې کوم په شوق سره او په مینې سره مونږ خوښول غواړئ او ګورئ، نو ټولو ته سلام دی زما د طرفه. او ورکلې دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه، خو زما ښځه خفه کېږي، نو زه څه وکړمه؟ هغه یوې خو هم د ځان نه راته سم میړه جوړ کړی، څه کې د یو میړه د پاسه بل میړه وکړمه. د دانش صاحب یو غزل به درته وویمه. د زلفو څوکې د اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې، تا چې جانان لوپټې غوښتې تا دې له غوښتې، ځان د سینګار کو نو ګلان ملانو ټول شرمېږي، تا چې د ګل په رنګ جامې غوښتې تا دې له غوښتې، او په ما دې روړې بیا دې ویلې چې دا ما راوړي، او تا چې د حال ربات مالټې غوښتې تا دې له غوښتې، توره په توره په تور باندې دې تور کړه توریالي د وطن، تا چې پرون د دې نامې غوښتې تا دې له غوښتې، کور دې پې جوړ کو کاروبار له دې پې وده ورکړه، کور دې پې جوړ کو کاروبار له دې پې وده ورکړه، تا چې د الله په نوم چاندې غوښتې تا دې له غوښتې. ابئی دادا خبری مال بے زنا زنا پمل مل